یو خواخې دا هغه د خپل انګور نه ډېر شکایت کوي او هغه دا خبره کوي چې انګور زما خبره نه مني، ما سره ضد کوي، او کله چې زه ورته حکم وکم نو هغه به غوریږي او خبره هسې لم لیټ کوي، لیکن ما ته صحیح جواب نه راکوي، زما د طبیعت صحیح کار نه کوي، زما خیال نه ساتي. د ټول نه اهمه خبره خو په دې باب کې دا ده چې مشرانو ته پکار دي که خواخې وي که هغه سخر وي که هغه مور وي او که پلار وي، دا تقریبا یوه درجه دوی د خپلو بچو سره او د خپلو بچو د ښځو سره کار ده چې داسې معامله وکړي او دومره د صبر او تحمل نه کار والي لکه د چا خپله لور وي او د چا خپل زوی وي او د هغه ناز وي او د هغه د هرې خبرې برداشت کوي او په کلو سینې باندې د هغه خبره مني او د هغې خدمت کوي او د هغې چې کوم خبرې د هغې جواب ورکوي. کله کله موږ په خپل کورونو کې دا هم ګورو چې یوه مور خپلې لور ته خبره کوي، څه حکم ورته کوي، هغه انکار کوي، هغه ځان خفه کوي. مور ته پکار دي څنګه د خپلې لور ناز وړي، خپلې لور سره څنګه برتاو کوي، هغې سره څنګه کور او ژوند کوي، صبر ورسره کوي. نو دغه شان دا انګور هم د چالو زما قطعا مقصد دا نه دی چې انګور دې هر څه کوي، انګور هم ظالمه ده که خواښې سره ظلم کوي. انګور ته په دې وخت کې د مور او پلار نه زیات حق د خاوند او د خاوند د پلار او د مور او د کور د جوړولو، د خاوند د خوشحالولو او دا کور ته چې دا راغلی ده د خاوند دا دې دپاره نه راغلی چې دلته دا جنګونه وکړي، دلته دا پریشانۍ نه جوړې کړي، بلکې دا دې دپاره راغلی ده چې د خاوند کور پې جوړ شي او دغه شان د دې جنۍ کور هم جوړ شي. که دغه جنۍ د خاوند خیال ساتي او د خاوند د رشته دارو د هغه د مور او د پلار خیال ساتي، دا په اصل کې د خپل ځان خیال ساتي چې څومره نرمي کوي او څومره ښه اخلاق چلي او څومره د مور او پلار په شان د سخر او د خواښې خدمت کوي او په کلاو تندي کوي او په غټه سینې کوي، الله به د دې بدلې ورکړي او الله به اجر ورکړي. لیکن بعض اوقاتو کې دلته ډېره غلطي هغه د خواښې د انګور معمولی غلطي هم نه برداشت کوي، لیکن بل طرف ته د خپل لور غټه غلطي هم برداشت کوي. د دغې خواښې ته وایم که کور جوړول غواړې، دا کور ستا دی، خپل کور به په خپله جوړې، په دې کې به چاته شکایتونه نه کوي، په دې کې به بل سړی نه راولي تر دې پورې چې دغه انګور او دغه د زوی ښځې مور او پلار یا دا د دې رول هم پکې نه انوال کړي. دا ستا بچی ده، دا د ستا د بچي ژوند دی، دا په ځوانۍ کې ده او د ځوانۍ ژوند د نادانۍ وي. ځوانۍ انسان کې څنګه هلک وي هغه کې یو هوا وي، نو دغه شان جنۍ کې یو هوا وي. په طریقې سره د دې تربیت کېږي، د دې ذهن سازي کېږي او د دنیا د حالات چې دا ګوري دا په خپله پوهېږي، د دنیا د بعضې سختۍ چې دا ګوري دا په خپله پوهېږي، د دې په خپله یو حده پورې تربیت کېږي. دواړو طرف نه بعضې اوقاتو یې غلطي کېږي. اول دی انګور ته مونږ دا خبره کوو، نن که ته انګورې ستا خواښې موجوده ده، یو وخت به داسې راشي چې ته به بیا خواښې وي او ستا به بچي شي وي او ستا بچو به ودونه کړي وي، د هغوی بچو چې کومې ښځې وي هغې نه ته څنګه برتاو غواړې، د هغې نه ته څنګه اخلاق غواړې، هغه تا سره څنګه معامله وکړي. نن دا ستا میدان دی. کما تدین تدان عربی مقوله ده چې څنګه دې وکړل هغه شان به درته کېږي. بابا عبدالرحمن فرمایي وي چې څه کري هغه بریبي، چې ازغي وکړي نو ازغي بریبي. داسې نه کېږي چې ازغي دې کرلي دي او ګلان تا ته راشنه شوي، غنم دې کرلي نو غنم به یو که نه، ازغي دې کرلي نو بیا به فایده نه میلاویږي تا. لہذا که نن ته د خپل خواښې او سخره هغوی زړه ښه کې ته ښه تابعداره جوړه شي، کور ورته را جوړ کړي، خپل خاوند خوشحالول دپاره کور کې ډېر څه برداشت کړي، نو دا ژوند لږه موده پس 25 کاله پس ډېره نه تا ته در په غاړه دی. نن که هغه مشره ده نو 25 کاله پس بیا ته مشره یې، بیا ګوره خپلې زندګۍ ته، بیا ګوره خپل ژوند ته چې څنګه تېرېږي. که نن دې ګزاره کړې ده بیا به تا سره ګزاره کېږي. نن دې که د خواښې خیال ساتلی دی سبا به ستا خیال وساتلی شي. لہذا دا جنۍ ته هم پکار دي چې نادانۍ کې ډېره نه غورځېږي، غفلت کې ډېره نه غورځېږي. دا واده شوله، دته یو ذمهواري میلاو شوله، د دغې ذمهواري په ښې طریقې سره سرته رسول دا د دې ذمهواري ده، دا د دې مستقبل دی، دې دپاره په دې کې فایده ده، دنیا او آخرت به دې ښایسته شي، ښایسته ژوند به د خاوند په کور کې درته میلاو شي او دا به د خاوند په کور کې خوشحاله ژوند میلاو شي دته، دا به سکون وي، دته به مسائل نه وي. یو خبر یاد وساتئ، دا ستا خواښې ظالمه نه ده. ته چې کله ښه اخلاق چلې او نرم اخلاق چلې
هغه یو مشهوره واقعه ده. و یو سړی و او هغه ته لور شکایت وکړه چې زه د خواښې نه تنګ یم، اخي ما دسي ورټي او ته خو ډاکټر یې، داسې دوايي راکړه چې دې خواښې ته یې په خوراک کې واچوم چې ځان ترې نه خلاص کړم. هغه پلار ډېر هوښیار و، هغه ورته وایي ټیک ده، حکیمانه انداز سره هغه عجیبه غوندې کار وکړه، څه خواږې راواخیستله، وایي دا زهر دي. خو لیکن لوري دا خبره واوره، که چېرته ته دا ډایرک ورته واچي او هغه ډایرک مړه شي نو تا باندې به الزام لګېږي، ځکه چې ستا اختلافات وو، ځکه چې تا به ورسره خوله وهله، دغه وخت کې ستا او د هغه لانجه وه. دې دپاره به ته دا یو کار کې یو هفته 10 ورځې پس به دا دوايي شروع کړي او د هغې نه مخکې به ته د خواښې سره ښه اخلاق ښه برتاو، د هغې سر ږمنځول، هغې ته تیل راوړل، د هغې ښه خدمت کوله، اوبه ورته کېښودل، خوراک ورته کېښودله، د هغې هره خبره منل، د هغې هره خبره برداشت کوله. بیا چې کله ستا تعلق لږ ښه شي نو د هغې نه پس ورته بیا لږ لږ اچوه، نو بیا چې کله ته لږ لږ اچې دا په قلاره قلاره اثر کوي، نو یو میاشت کې به دا اثر وکړي، نو په قلاره قلاره به دا بیماره شي او په قلاره قلاره به دا مړه شي، نو ته به بدنامه نه شي، ته به ملامته نه شي، تا باندې به د خواښې د قتل دعوه پرې نه کېږي، ته به پاکه پاتې شي، د خواښې نه به هم خلاص شي. وایي ټیک ده، هغه دوايي راواخیستله، کور ته چې رالل حالات یې بدل کړل، ښځه خو هر څه کولی شي، ځان یې نرم کړ، ځان یې تابعدار کړ، خدمت ته املا وترله. یو هفته چې تېره شوله ښځه پوه شوه چې حالات جدا دي، خو بیا هم هغه شیطاني اثرات ورکې وو، هغه غوسه ورکې وه، ضد او عناد ورکې وه، و قلاره قلارۍ په نرمه نرمه کې په خوراک کې ورته هغه دوايي شروع کړه. لیکن میاشت دوايي وه چې 10 ورځې پکې نورې تېرې شوې نو ښځه نور هم نرمه شوله، پوه شوه چې دا کار مې ټیک نه دی، خو لیکن بیا هم شیطاني اثرات وو، زړه کې بغض او حسد او نفرت وو، خپل کار یې جاري وساته. لیکن چې کله خبره میاشت ته نږدې کېږي کور ماحول ډېر بدل شوی و، خواښې ډېره ښه شوې وه، د دې ژوند ډېر ښایسته شوی و. واپس پلار ته راغی چې اوس داسې دوايي راکړه داسې نه خواښې مې مړه نه شي، کور به مې وران شي، زما خواښې خو ډېره ښه ښځه ده او ما سره خو ډېر ښه چلند کوي. پلار یې ډېر هوښیار و، په ملا باندې ورته ګزار ورکړه چې بچی تا ته ما څه خاص دوايي نه وه درکړې، دا مې تا ته مالګه درکړې وه یا مې بوره درکړې وه یا یو بل شی مې درکړی و، دا څه زهر نه و. زهر څه و؟ زهر ستا په ذهن کې و، زهر ستا په اخلاقو کې و، ستا په تربیه کې و. تا ته دا نفس چې کوم دی دې نه شیطان جوړ شوی و، النفس اماره بالسوء. او حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام به پناه وغوښتله ومن شر نفسي، شیطان خرابه کړې وي، ماحول ګډوډه کړې وي، هېڅ شی هم خراب نه و، هېڅ شی هم بدل شوي نه دي. تا خپله رویه ټیک کړله، خواښې دې ټیک شوله، څومره ښه خبره ده. دې قصه کې ډېر ښه عبرت دی. که ته ښه ژوند غواړې، که ستا خواښې ده یو ورځ به بد اخلاقه شي، 2 ورځې به بد اخلاقه شي، 3 ورځ به تا سره سمه که ته سمه شي، خیر دی د هغې سختي برداشت کا. خواښې ته د مور په سترګو وګوره، لهذا کور به دې جوړ شي. دې خواښې ته مونږ یو خبره کوو، دا هم ستا یو بچی ده، د پردي کور نه دې راوستې ده، ډېرې جرګې مرکې دې ورپسې کړي دي، ډېر خوراکونه دې ورپسې وړي وو، په واده کې هم ډېرې غټې خرچې او ولیمې کړې وي، ډېره خوشحاله یې ورته. د بچي زندګي مه تباه کوه، خپل ژوند مه بربادوه. والله داسې یو کس مې وکاته، 13 ورځې کې را سره ګاډي کې سور شو، ډېر سپین ږیری و، بیګ ورسره و، ګاډي کې مې راسور که ځان سره. تپوس مې ترې نه وکړه چې بابا چېرته روان یې؟ وایي زما په سفر باندې دوبۍ ته ځم. بابا په دې حالت کې وایي غریبي مزدوري کوم. ولې بابا بچي دي؟ بچي خو مې شته شپږ دي، ودونه یې هم کړي دي، لیکن ښځې مې ورسره ښه ژوند نه کاوه. اپرېدی و، ډېر ښه سړی و، داسې الفاظ یې راته ویلي. وایي ما خپلې ښځې ته اوس ویلې چې راتلمه چې خانې، هغوی دا خانې یوه اصطلاح ده چې لاړ شه ورونو کره دي، ځکه دې کور کې خو ته زندګي ځان ته نه شي تېرولی. خپل بچي انګورګانې ماشومان مسیحه دي خپلو اخلاقو د وجې نه د کور نه شړلي دي، د هغوی ځان ته کورونه دي، خرچه به درته رالیږم، لیکن ستا حفاظت څوک کوي؟ ته بیماره شې ستا خدمت څوک کوي؟ لاړ شه د ورونو کور ته او هلته اوسېږه. زه به بیا خپله غریبي مزدوري کومه. شپېتو کالو عمر یې و، ډېر ورته خفه شوه. نو بابا ته ما وکتل چې بابا تا ته پکار و چې خپل بچي دې ځان ته رانږدې کړی وي. دا خو نوجوانان دي، دا خو نه پوهېږي، غلطۍ نه کوي، دا زندگی په تام تیره شوي، دا ځواني په تام تیره شوې ده. افسوس یې وکړه چې ټول عمر مې مسافري وکړه.
او د دوی دپاره یې مسافري وکړه او ډېره عجیبه خبره یې وکړه وایي سفر مې وکړه مسافري مې وکړه او دا د تقریبا 2 کاله عمر مې دی او یقین وکړه اوس هم په کور باندې نه شوم خو کور ته چې رالمه کور کې زما څو یو بوډۍ ښځه وه او 6 بچي او هغه هم لوفران 6 بچي هغه هم نافرمانان 6 بچي هغه هم د مور او پلار په قدر نه پوهېدونکي ډېر یې وجړل ډېر خفه و هېڅ نشو کولی کوشو او لاړه الله حافظ وکړه دعاګانې وکړي نو نن تا ته وایم که خپل کور جوړې دغه بچي ستا دپاره ښه محافظین دي دا بچي ستا ګلان دي دا بچي ستا خادمان دي اخلاق وچلوه نرم وچلوه خبره یې تېره که مخکې د واده نه تا د دې بچي خیال ساته تا د دې بچي هره خبره برداشت کوله غصه دې برداشت کوله د دې ښه تربیت دې کاوه ستا بچي و ستا مستقبل و ستا زندګي وه نن ولې بدله شوې ولې د خپلو بچو مستقبل تباه کې ولې ورته بددعایي کې ولې ورته خیرې کې ولې د ښځې هغه سختي نه برداشت کې ژوند جوړ کا هغه که بدي کوي 1 ورځ به وکړي 2 ورځې به وکړي 10 ورځې به وکړي میاشت به وکړي سبا به هغه هم پوه شي څوک به ورته نصیحت وکړي کني الله تعالی به یې په څپېړه ووهي الله تعالی به یې ذلیله کړي الله تعالی به داسې ګزار ورکړي چې خپله به پوه شي نور به ترېنه عبرت واخلي ستا 6 بچي وو یو خو به خو که نه 6 انګورګانې وي 6 واړه خرابې وي ورته ښایي نو دې کې ګوره د جانبینو نه نقصان کېږي او بې جانبینو ته نقصان کېږي ښه بچی دی ځان ته اوسېږي د هغه که مزدورۍ ته ځي کور کې څوک دي ښه دلته مور ته ځان ته پاتې شوه بوډۍ ده د دې خدمت دپاره څوک دي دا بابا چې 2 کاله د عمر و دې وخت کې به د ده عبادت د ده جومات او مړی ژوند دی د ده کار په کار دا مزدورۍ ته نه دا دیړۍ ته نه دا مسافرۍ ته نه په دې دیرو کې به دا څنګه زندګي تېرې هلته به د څوک خدمت کوي او هلته بیا دوبۍ او سعودي زندګي سحر وختي پاڅېدل کار ته تلل سخت کارونه ناوخته ټایم کې راتلل هر سړی ستړی وي هلته دغه شان قدر څوک نشي کولی بیا هم وایم الحمدلله زموږ پښتانه شته هر څه کې شته قدر به وشي خو لیکن دا د عمر د کټو د عمر د عبادت د عمر د جماعت او د کور الله دې وکړي چې انګور سره ښه زندګي تېره کړي دواړو طرف ته پکار ده چې نصیحتونه وشي ښه برتاو سره خو اخلاقو سره خپله زندګي جوړه کړئ او مه کوئ خپل بچي زندګي مه بربادوئ خپل کور هم مه بربادوئ خپل خاوند هغه هم مه خرابوئ ډېر داسې وشي چې انګور سره لانجه انګور مجبوره شي چې خاوند ته وایي ما ته بېل ځې بعضې اوقات پکې طلاق راشي بعضې اوقات پکې جینۍ د خپل پلار په کور باندې کښېني غمونه او پریشانیانې خفګانونه لحاظه زندگی ده پریشانی راضی شیخ سعدی وی درین دنیا کسی به غم نه باشد اگر باشد دنیا دم نه باشد کور جوړ کړي خپل ماحول جوړ کړي په خپل جوړ کړي دنیا او آخرت په خپل ځان ته خسته کړي اخره کې دا نصیحت کومه کته وی چې زما انګور دا لږ سوچ وکا چې ستا لور به هم د چا په کور کې انګور وي دا ستا لور هم د چا د نکاح لاندې ناست وي هلته به هم د خو سره او خواښې وي ته څنګه برتاو کول غواړي خپلې لور سره د بل په کور کې نو دغه شان د بل لور سره په خپل کور کې هغه برتاو وکړه ستا کور هم جوړ شي او د هغې به هم جوړ شي خپل کور مثالي کور جوړ کړه خوشحاله کور جوړ کړه برداشت د خپل ځان دپاره وکړه ښه اخلاق د خپل ځان دپاره وکړه خپلو بچو باندې لاس راکاږه هغه سینې سره جوخ کړه هغه ځان سره کېنوه غلطۍ یې ورته معاف کړه هلکان دي د فتنو دور دی مه یې پرېږده بهر مه یې پرېږده بل کور ته مه یې پرېږده او مه یې شره د ځان نه منت درته کوم کور جوړ کړه انګور ته هم خپل کور جوړ کړه او خواښې ته هم وایي خپل کور جوړ کړه دنیا وخت